زه دا درته یم چې د حاکمانو ظلم دی او د ظالمانو حاکمانو در تسلط لاندې راغلی یو. که زما او ستا ورونه مسلمانان دي د هغې سره ظلم، د هغې د دې وطنه سیستل ظلم، او په کومه طریقه باندې دا طریقه د ظلم، او که زما او ستا معیشت دی هغې ټوله دې ظالمانو را تباه کوي، که زما او ستا د بچي نفقه د هغه ټوله دې ظالمانو زما او ستا د خولې څه وکښله. د دې علاج به ما او تا څنګه کوو؟ د دې علاج یوه او دوې خبرې ضروري دي. یوه خبره د ټولو څه مخکې دا ده چې د خپلې بدعملۍ څه توبه کښل، چې پر دې خطه باندې زما او ستا څه کم ظلم کیږي، زما او ستا څه کمه بدعملي کیږي، او ما او تا چې کم ناجایز کوو، او زما او ستا ظالمان بیا پر ظالم بل ظالم ضرور راځي. نو اول به د خپله ظلمه سه چې پر دې لارو باندې د دغه خلکو سره ما او تا پر اړولو کې کم ظلمونه کول، اول به د دې ظلم څه لاس اخو، او چې کم څوک ظلم کوي هغه ظالم به در لاس نسو. ما درته ویل په بني اسرائیلو کې چې به چا ناروا کوله هغه بل به هغه در لاس نه نیوي چې الله عذاب رالی تر ټولو به بیا مسلط. ځکه د الله تعالی مدد د ظالم سره نه ملګری کېږي، د الله مدد د مظلوم سره ملګری کېږي. ځان به مظلومیت به ثابتو پر دې مځکه به خپل ځان مظلوم جوړو، د ظلم څخه به توبه کاږو. چې د ظلم څخه توبه وکړل سوله چې اوس کوم حالات را باندې روان دي د هغې څه ښکاره دا ده چې ما او تا مظلومان، او د مظلوم سره د الله تعالی مرسته راځي، د مظلوم سره د الله تعالی مدد راځي. او دویم چې د ظلم سمې په مابین کې په خپل مابین کې لاس سره ورکول، په خپل مابین کې اتحاد کول، د خپل حق د غوښتنې دپاره اتحاد اتفاق، د خپل حق د غوښتنې دپاره یو موټی جوړېدل. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث هم راځي چې ید الله علی الجماعه، د الله تعالی نصرت د اتفاق سره راځي. چې په کوم وس باندې الله تعالی ته مکلف کړی، چې څومره استعداد ته الله تعالی درکړی دی، د هغې په خاطر باندې د خپل حق د غوښتنې دپاره او خپل هلې ځلې او خپل محنت او خپل کوشش پر کار باندې اچول. او درېیمه آخري خبره دا ده چې د دې متعلق د خپل رب څخه غوښتنه کول، د خپل رب څخه مدد غوښتل. زه دا درته وایم پر دې خلکو باندې مصیبت راغلی دی، ستړی راغلی ده. نن چې هر سړي ته ګورې پریشانه دی. پریشانی دوه قسمه ده، پریشانی چې پر مځکه راځي، یو د الله تعالی غضب او عذاب دی، یو د الله تعالی رحمت او اسانی ده. لیکن سړی به څه معلوموي چې پر دې خلکو چې پریشانی راغلی ده دا د الله تعالی قهر دی او که د الله تعالی رحم دی. که چیرې د پریشانی په وخت کې نور اسباب هم پر کار باندې اچول کېدل د پریشانی د ختمېدو دپاره، لیکن د ټولو څه زیاته توجه د الله تعالی و ذات ته وله، بیا په دې باندې پوه سه چې دا پریشانی د الله رحمت دی، الله به یې لرې کوي. صرف په دې پریشانی یو څو ورځې د انسانانو امتحان اخلي، بیا به الله تعالی دغه سختې ورځې په ښو ورځو بدلوي. او که د پریشانی په وخت کې ما هر څه کول، منډې مې کولې، مظاهرې مې کولې، ډلې ډلې کېدلم، هر څه مې کول، لیکن چې کوم د الله تعالی طرف ته زما فکر و هغې طرف ته زما سوچ نه راګرځېدی. نه مې دعا کوله، نه مې نفل کوی، نه مې د ګناه څخه توبه کښله، نه مې د خپل رب سره توجه و رجوع برابروله. بیا په دې پوهېږه چې دا پریشانی د الله قهر دی چې پر دې مځکه باندې راغلی ده. نو ځکه یو د ظلم څخه توبه کښل او د خپل رب سره خپله لیکه برابرول، او دویم د خپلو حقوقو د حصول دپاره اتحاد و اتفاق کول، او دریم چې خپل رب دی د خپل محنت سره د الله تعالی څخه غوښتنه کول او د الله تعالی مدد د ځان شامل حال ګرځول. بیا به د پریشانی څو ورځې الله تعالی به دا په اسانی بدلوي، او دا د پریشانی ورځې به الله ختموي، الله به د خوشحالۍ ورځې راولي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.